برېښنا په اونۍ کې د هرات نور جهاد سب سټیشن پروژې چارې په چټکۍ روانې دي چې په تازه اقدام کې د کنټرول روم قالبندۍ او کانکریټ اچولو چارو ترڅنګ یې اړوند نورې چارې هم په منظم ډول روانې دي. ریاست بغلان برېښنا به منظور جلوگیری از ضایعات برق و ارزیابی دقیق برق توزیع شده از ترانسفورمرها روند نصب ماستر میترها در ترانسفورمرهای مربوط به شبکه را آغاز نمود. د افغانستان برېښنا شرکت سره د سره صلیب نړیوالې کمیټې له لوري د مرستو په دوام دا ځل د دې کمیټې ساحوي مسؤلینو د ورځګان برېښنا امنیت سره د 450 لیټره موبلایل مرسته وکړه. در ادامه کار تمدید لین انتقالی برق 220 کیلوولت ترکمنستان به هرات، این بار نیز ضمن تکمیل کار نصب 24 جامپر مربوط به 8 پایه، کار نصب 40 ترچه بلوک برای 20 پایه کانکریتی در ساحه 40 دختران مربوط به ولسوالی رباطسنگی این ولایت صورت گرفت.